سلامونه دوستانو، ستړي مشئ. احسان الله همت یم د یو بلې ویډیو سره. ملګرو، په 11 موبایلانو کې اکثریت داسې یو مشکل راځي چې چارج په ځنډ باندې اخلي، یا 42 ساعته ته ځي، یا 22 ساعته ته راځي، یا 7 ساعته ته راځي. نو د مختلفو مشکلاتو سره داسې څنګه کوي، خو اکثریت چې د کوم ځای څخه دا مشکل لري، نو نن یې په دا ویډیو کې درته تشریح کړی دی. دلته چې تر پایه یې وګورئ. او عموما په دوه ټلیفونانو کې دا عادت دی چې د چارج چې دی چې تیز چارج ورکوي، هغه یوازې خپله د چارج پر پایو باندې نه ورکوي، چې کوم د چارج مسیر چې دی پر هغه تیز چارج ورکوي، پر هغه یوازې 0.6 امپیر ورکوي. اما د یو اس بي پایې چې دی دا مهمه دي په دې خاطر چې دا د چارج سی فعاله کوي د دې لپاره چې دی تیز چارج ورکوي. نو کله چې د یو اس بي مسیر قطع وي، یا د سی پي یو څخه قطع وي، او یا د چارج د ایسي څخه قطع وي، نو بیا په دې صورت کې ټلیفون قرار چارجېږي، تیز چارج نشي ورکولی. او که چیرې بیا شارټ وي دا مسیر، بیا بیخي په چالان کې چارج نه اخلي، او په ګل کې چارج اخلي، ضعیفه چارج اخلي. نو په 11 کې دغه د کونج کې چې دغه دوه مقاومته دي، دغه اکثره وخت دا دوه سی پي یو ته تللي دي، او د یوې خوا مسیر د چارج ریسۍ ته تللی دی. چې کله د سی پي یو خوا شارټ سي، هغه د چارج په ریسۍ باندې د یو اس بي پایې قطع کړي، هغه ته هغه صحیح برق نه ورسي چې 2.5 ولټه برق هغه ځای ته ورځي، نو هغه نه ورسي. نو چې کله هغه نه ورسي، بیا د سی پي یو خوا چې دی دا پر قطع کې هغه یوازې د چارج د سی خوا پرېږدي، بیا صحیح سلامت چارجېږي. و یو مشکل دی چې یو اس بي بیا نه پورته کوي. نو د دې د تشخیص لپاره چې باید موږ څنګه پوه شو چې دا دغه سوی دی، شارټ دی، دا مسیر باید په میګر باندې چک سي. دغه یوه پایه ګورئ شارټ، او یوه سمه ده، مخکې هم لږ کار پر سوی دی، دغه یو مقاومت یې ایسته کړی دی ځینې، نو کیدای سي هغه وخت جوړ سوی و، خو بیا وروسته د بله خوا یې هم لږ مشکل پیدا کړی دی، نو دواړې خواوې اوس خرابې دي. هغه بل مقاومت چې مې ایسته کړی هغه ښه صحیح کار کوي، چارجېږي، ژر چارجېږي، خو صرف یو اس بي نسي پورته کولی بیا دا ټلیفون، ولې هغه د سی پي یو د خوا څخه مشکل پیدا کړی دی. په سی پي یو کې چې کومې د یو اس بي پایې دي هغه شارټ سوي دي، په دا وجه یو اس بي نه پورته کوي. او په دغه طریقه باندې هم خامخا ترسره چکوئ، ولې کله کله دلته په کیټ کې شارټ سوی دا پایه، یا د چارج پایې سره نښتي، په دا وجه باندې هم دی قرار چارجېږي. نو کوښښ وکئ اول یې دا ځای چک کړئ، چې وروسته هغه ځای ته خبره ودرېدله بیا هغه چک کړئ، مشکل پکښې وه دی حل یې کړئ، که نه و کار مه لرئ. اکثره وخت د کیټ څخه هم داسې مشکل پیدا کېږي. نو دغه خبرې مې در سره شریکوله چې ډېر مستریان ورسره مخ دي، او په 11 کې عموما ډېر مشکل دا شته، په 04 کې شته، په 05S کې شته دغه مشکل. دغه یو کوچنی مقاومت چې پاته دی دا باید ایسته سي، د دا ځګې څخه چې ایسته سي، پر سی پي یو باندې عموما د یو اس بي پایې قطع کېږي، او یوازې مسیر د چارج د ایسۍ خواته کېږي. په دې صورت کې بس ټلیفون ژر چارجېږي.
متوجه وکړئ ملګرو چې دا ویډیو مو خوښه شوې. که د کوم څه په اړه پوښتنه لرئ او یا کوم نظر راته لرئ په کمنټ کې راته ولیکئ. او ملګرو زما چینل در سره سبسکرایب کړئ او د زنګ تڼۍ هم ووهئ تر څو نوې ویډیو تر تاسو په اسانۍ در ورسیږي.